بسم الله الرحمن الرحیم د جیم آنلاین اکاډمۍ درنو محصلینو څرنګه چې موږ لومړی لیکچر د فارماکالوژي په ډیفینیشن باندې غږېدلي وو دوهم لیکچر هم زموږ د فارماکالوژي په اساسات دی چې په دې کې موږ اول چې دی فارماکوډاینامیک مطالعه کوو. فارماکوډاینامیک بدن باندې د درملو د تاثیر څخه عبارت دی چې دا تاثیر ځایونو ته فرق کوي. یو په دې کې د تاثیر ځای دی، بل د تاثیر نوع ده، بل پکې د تاثیر طریقه ده. د تاثیر په ځای کې ځینې دواګانې په یو ځای تاثیر لري، ځینې دواګانې په یو حجراتو تاثیر لري، ځینې دواګانې په نورو حجراتو تاثیر لري. د تاثیر نوع یا ډول فرق کوي. یو چې دی یا به سټیمولیشن یوه حجره به تنبیه کېږي او له هغه څخه به افرازات کېږي. مثلا کله چې غدوات تنبیه کېږي او له هغه نه افرازات کېږي. یا به ډیفریشن یا ډیپریس کوي چې دا به د سټیمولیشن خلاف کار کوي. یا به اریټیشن تخلیشیت کوي او یا به پارالایسیس ورکوي د حجراتو فلج یا مړینه. بل چې دی زموږ سره درېیمه طریقه د تاثیر طریقه ده چې په دې کې ځینې خلک دې ته وایي چې فارماکوډاینامیک د تاثیر میکانیزم ته وایي، خو نه، د تاثیر میکانیزم چې دی د تاثیر طریقه ده چې یوه دوا په درې طریقو سره زموږ سره تاثیر کوي. یو فزیکل دی، بل چې دی کیمیکل دی، بل چې دی بایولوژیکل دی. بل چې دی زموږ سره په اساساتو کې انډیکیشن دی. انډیکیشن معنا هغه درمل چې موږ په کومو ناروغیو کې ورکولی شو. بل چې دی زموږ سره د ده خلاف کانټرا انډیکیشن دی. دا له هغه څخه عبارت دی چې کومو ناروغیو یا کومو حالاتو کې موږ یوه دوا نشو استعمالولی یا نشو ورکولی. بل زموږ سره پنځم انټراکشن دی. انټراکشن په دې معنا چې موږ یوه دوا د بلې دوا سره څنګه کمباین یو ځای استعمالولی شو، یا به دا دوا د دې بلې دوا تاثیر زیاتوي او یا به یې کموي. بل زموږ سره اډوانس افیکټ دي چې دا په دوه ډوله دي. یو یې سایډ افیکټ دي او بل چې انوانټډ افیکټ دي. سایډ افیکټ په دې معنا چې په دې کې د دوا قطع کېدو ته چې دی ضرورت نه پېښېږي، او انوانټډ افیکټ چې دي په دې کې چې دی زموږ سره د دوا پرېښودو ته ضرورت چې دی پیدا کېږي. سایډ افیکټ کې مثلا موږ کله چې اټروپین یوه دوا ده دا استعمالوو، په دې کې د خولې وچوالی پیدا کېږي چې د دې سره موږ د دوا یوز چې دی نه بندوو. او په انوانټډ افیکټ کې چې دی زموږ سره مثلا د تتراسیکلین له کبله چې دی مقاوم انتانات پیدا کېږي، نو په دې کې موږ د دوا انډیکیشن چې دی بندوو. بل هم چې دی زموږ سره هغه ډوز دی یا د درملو اندازه ده. د درملو دوز یا اندازه چې دا مختلف ډولونه لري، خو بیا هم د ډولونو نه مخکې چې دی فکتورونو پورې چې دی د درملو دوز یا اندازه چې دی اړه لري. اول په دې کې زموږ سره عمر دی. ځینې عمرونه که عمر یې ډېر و د دوا دوز ډېرېږي، که عمر یې کم و د دوا دوز کمېږي. دویم چې دی وزن دی، هغه هم د هماغې مبحوث دی چې وزن یې ډېر و د دوا دوز ډېرېږي، چې وزن یې کم و د دوا دوز کمېږي. او درېیم چې دی د ناروغۍ حالت دی. که حالت یې د ناروغۍ کمزوري نو کم دوز، زیات و زیات دوز. اوس راځو په ټایپ آف دوز باندې غږېږو یا د دوز په ډولونو باندې غږېږو. اول چې دی زموږ سره په دې کې درملیز دوز دی یا تراپیوټیک دوز چې ورته ویل کېږي، چې دا د ناروغۍ د تداوۍ سبب کېږي. یعنې له هغه دوز څخه عبارت دی چې د یوې ناروغۍ مکمل د تداوۍ سبب کېږي. دویم دوز چې دی زموږ سره هغه ورځنی دوز دی یا ډایلي دوز ورته ویل کېږي، چې دغه دوز د یوې دوا په 40 ساعتونو کې تطبیق کېږي. درېیم دوز چې دی زموږ سره ابتدایي دوز دی یا پرایمري دوز دی، چې دا په یو ځل باندې توصیه کېږي او عموما چې دی د لوړ دوز څخه شروع کېږي، یعنې د لوړې اندازې څخه شروع کېږي. څلورم دوز زموږ سره تعقیبي دوز دی، چې د اول دوز څخه وروسته موږ په تعقیب باندې دا توصیه کوو. پنځم دوز توکسیک دوز دی، چې سمي اعراض یا د توکسیک حالت اعراض موږ ته پیدا کړي. شپږم چې دی زموږ سره وژونکی دوز دی، چې دا د ناروغ د مړینې سبب کېږي. یعنې د هغه دوز څخه عبارت دی چې په دې کې د ناروغ څخه په زیاتې دی چې ناروغي کې وژونکی یا د مړینې تاثیر یې زیاتېږي او مړینه رامنځته کوي. بل چې دی زموږ سره هم واحد دوز دی، چې دا په یو ځل باندې توصیه کېږي. نو دا زموږ د فارماکالوژي هغه شارټ اساسات چې انشاءالله بل لیکچر به زموږ ستاسې په کیموتراپۍ باندې، او که هر چا ته کوم ډول پوښتنه په دې درس کې وي نو کولی شئ چې د وټساپ ګروپ له لارې پوښتنه وکړئ. مننه.